حوری بہت پیش کی حوری دا ټولو خلقو مخکې با دی سړی ته الله حوری پیش کی او ته وای په دې حورو کې کمه خوښه ځان لیواله. یو بادشاہ بادشاہانو مخکنو کې سنان ابن ثابت رحمت الله تعالی علیه دا یو طبیب و، هغه ته جواب ورکړ ته زما خواته راشه. سنان ابن ثابت هغه راوستو وته ویل مخکې زمانه کوم بادشاہ چې هغه مړ شو ما ته اوس باچی اوس پارلی شوه، ډېرې خبرې ورته وکړي خو هغه حاصل یې زه بیانوم. ورته وایي ما ته لږ نصیحت وکړه، ما له څه علاج وکړه، ما له غوسه ډېره زیاته راځي او د غصې په وخت کې بیا زه په ځان پوهېږم نو زما د لاس ته قتلونه هم کېږي، زما د لاس ته خلکو ته نقصان هم رسېږي، زه خلک هم وهم، بیا وروسته خفه یم، ما ته لږ نصیحت وکړه. او ته ډېر ښایسته نصیحت وکړه ډېر زیات وکړه، ټول دلته نشم بیانولی خو بنیادي خبره ورته دا وکړه. ویل باچا سلامه زه تا ته علاج ښیم. علاج دار ټول خلک یو شان نه دی، د خلکو فطرتونه مزاجونه مختلف دي. تعالی چې الله بادشاہي درکړې ده ته به د هر سړي د مزاج د هغې موافق فیصله کې خیال به ساتې. ورته وایي بادشاه سلامت که چا غوسه کړې نو سوال درته دا کوم جلدي مه کوه، جلدی مکو په فیصله کې. غصه چې کله شوي او د چا د سزا فیصله دی کوله فوراً سزا مه ورکوه، بلکې دا سزا سبا ته پرېږده. وایي وجه دا ده چې خلکو نه دا نقل دي چې د انسان دغه د غصې د حقیقت معلومولو دپاره دغه د فیصلې د حقیقت معلومولو دپاره شپه یو بهترین شی دی چې کله شپه راشي سړي ته پته ولګي زما دا فیصله صحیح ده که زما دا فیصله غلط ده. اکثر چې غصه کنټرولېږي د شپې په وجه باندې کنټرولېږي. سبا ته فیصله ساته چې کله سبا ته تا فیصله وسپارله غصه به ستا کنټرولي، سزا به موافق ورکې خلکو ته، ظلم به بې احسان نه واقع کېږي. زم دا ویم چالم چې غصه ورته چا باره کې صبر کوئی پاټیم کې سبا تلک پرېدا سوچ په وکړه شپه روانه راله غصه په خپله کنټرول شي. دیو جن نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس الشدید بالسرعه، هغه سړی پهلوان نه دی کوم سړی چې بل سړی راوغورځوي، دا سړی پهلوان نه دی. انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب، پهلوان هغه سړی دی چې د خپل نفس مالک شي د غصې په ټیم کې بل به ته راوغورځوې که ته ډېر تکړی د خپله غصه کنټرول کړه. دا غصه هم یو شی دی که نه، ځکه ته دونه نري د خپله غصه کنټرول کړه. اوس په دې پته ولګي که ته وایې زه پهلوان یم اوس په ستا پهلواني معلومه شي چې ته غصه کنټرول کړي. دیو جنا رسول الله صلی الله علیه وسلم د غصې د کنټرولولو باره کې موږ ته هدایت سره کړي دي. غصه دله راله زری ویې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، که ولاړې کېنه که ناستې زر پرېوځه، کله وایي پاس اودس وکړه. دا د غصې د کنټرولولو طریقې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي دي. چې اوس یو سړی غصه هغه کنټرولوي ثواب یې څومره دی؟ ثواب یې خو هم وګوره که نه. یو سړی دی غصه کنټرول کي د ده دپاره څه اجر الله لیکلی دی. امام ترمذی، امام ابو داود، امام احمد، ابن ماجه ټول حدیث نقل کړي. صحیح الاسناد یا حسن الاسناد روایت ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمائی من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من اي الحور شاء. چا چې خپل غصه کنټرول کړه حال دا دی چې دی قادر دی چې زه خپل غصه نافذولی شم، کمزوری نه دی، صاحب اس طاقت والا دی، طاقتور سړی دی، داسې نه چې کمزوری دی چا نه یېرېږي چې غصه کنټرول کړي. نه ښه صاحب اقتدار دی، طاقت والا سړی دی، غصه وله لاراله او کنټرول اخلاص صرف او صرف د خپل الله دپاره. من کظم غیظا وهو قادر علی ينفذه، چا غصه کنټرول کړه او تېره کړه او دی قادر دی چې نافظ یې کړي. ثواب یې څه دی؟ دعاه الله علی رؤوس الخلائق. زما وروڼو دا حدیث ځان سره نوټ کوي، د زړه پرې تخته باندې ولیکئ چې غصې په ټیم کې به یې درته یاد وي. دعاه الله علی رؤوس الخلائق،
قیامت کې د محشر په میدان کې نور چې راکوشوی دی خلق ټول ولاړ دي پر بند رب العالمین دا وجنا اوازونه بالکل خاموش وخشعت الاصوات للرحمن د رب د پوجنا د رحمان د وجنا ټول اوازونه بالکل خاموش आवाज پالو کی پلانې دی راشي دعاه الله على رؤوس الخلائق د ټول خلق په مخ کې به الله راوغواړي حتى يخيره تر دې چې اختیار بو تور کې من اي الحور شاء حوري بو ته پیش کی حوري د ټول خلق مخ کې وا دې سړی ته الله حوري پیش کی او ته وای په دې حور کې کبه خو غیسان لیواله دا یو غټ احساس محشر په میدان کې خلق د سفارش پته مره مانو څو سفارش کوي لیکن کم څه چې غصه کنټرول کړی را الله وردا احساس ور کوي وراش په دې هورو کې کوم خوخه ځان لیواله تا غصه کنټرول کړی را دا به څوک وکي کله چې غصه سړی راشي دغه نه الله یې هغه ته به هورو څور پیاش اته به هورو ور پیاش چې ماره پر الله په دې غصه کنټرول باندې هورا اگر راکې هغه الله امیر په دغه ټیم کې دیو جن ان شاء الله د جمعه کې موږ د معافی متعلق بحث پکو پای کې بنا ذکر کو چې دا خصلت ارچا الله نه ور کوي هر چاته دا خصلت هغه نه ملاويږي دا غصه د کنټرول پور ځبانه الله رب العالمین انسان ته نعمت ور کوي دا اعزاز ور کوي زمانو شیطان وي په بل یو حالات کې انسان په خپل کنټرول کې دومره نشي راوستره څومره چې د غصه په ټیم کې راولي بعض آثارو کی راغلی دی عمرو ابن مرہ وی ابلیس وی کیف ینجو منی ابن آدم زید آدم بزمانه څنګه خلاصی اذا غضب كنت عند انفه کله چې دی غصه شي زه دی پوزي بخوا کیم منه در وسوسه ور کوم چاله وی نسا انا گزار وکا د پوزي بخوا کیما و اذا فرح كنت في قلبه او کله چې دی خوشاله شي به پزړ کیما د زړه کې یم دنه وت پروت په زړه کې د زړه کې ول جوش ور کوم نو به راوځي غړاګانی شروع کی چې خوشاله شي به غړاګانی شروع وای دې په کوم حالات کې زمانہ خلاصي کی با په یو حالت کې نه خلاص ترې غصه پټین کې هم زما په کنټرول کې او د خوشاله پټین کې هم زما په کنټرول کې الا ماشاء الله مگر خاص خلق شاغي الله رب العالمین یریږي نغبت بیا خلاص فيه